और बिल्कुल जी कुल गुंद की शॉपिंग माल की गर्जमा दा خوش ولا مینه جان اذن اللي هو دی خورا شي ډیر ارزان جناب زکه چې بالکل د پاکستان په شان ریټس मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जनाब नाइस नाइस ये बिल्कुल ज़बरदस्त और ये लाइटर टाइप हैं बहुत ही खूबसूरत साथ में ये जनाब शॉपिंग मॉल के अंदर है हम इस वक्त बहुत ही प्यारी चीज़ें बहुत ही लाजवाब और ब्रांड है इसमें बिल्कुल जनाब देखिए ज़्यादा खुली खुली ब्रांड्स که تاسو وګورئ مینه جان ما پسې تاسو کاڼډي لږ راشئ دی خوا خو اسنه چې بیا مې کوله ولوي چې بیا هغه یې موله چې خو ما هو نه خستل په دا رغاټ شاپینګ مال کې قسم څه شو دا خو مې والا چې خواخ دی یہ کیسا ہے گڈ साथ में ये वाले लाजवाब हैं और हम फॉर मरवा या ज़ेद और दगा सर था जनाब ये क्या है शो पीस हेलो how are you fine I'm absolutely fine शो पीस या और ये देखिए जनाब वाओ डेंजर चीज़ है मीना जान Ladies, ladies, ladies. Okay, जनाब ये okay. There is a hate for men. This one is for. Okay. I'm trying this one. और देखिए ज़संगा. This one. Okay, I will try this one. ये जनाब गोरा सब मना बासा अंग्रेज़ों में बाचीम ने दी इसके बाद जनाब मीना जान की बारी है और हम मीना जान की तरफ कदम बढ़ाएंगे मीना जान आर यू इंटरेस्टेड Yeah, I'm YouTuber and I want to make a video for my YouTube channel and as well as show your culture, your people. Where you from? I'm from Pakistan. Yeah. Alhamdulillah, I'm from Pakistan and we are enjoying a lot here. Okay, Janab, आगे आइए. Thank you so much. आगे कॉस्मेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं और कॉस्मेटिक्स मुझे नज़र पे नहीं आ रहा ऑलरेडी हाँ ये शॉप है तो इसमें हमें क्या चाहिए हमें अंदर जाना चाहिए या नहीं क्या इसको ट्राई करें आगे देखते हैं जनाब इसमें क्या है क्योंकि माशाल्लाह दलता में उर्दू दियो गम खशवा दिन अलावा पुख्तो को माशाल्लाह खुला जबदा और स्पेशली जनाब मीना जान एक शॉर्ट सा क्लिप वियर इस कासिम अगर कासिम होता तो बहुत ही अच्छा होता ये जनाब नहीं आगे आइए मेरे साथ अब ये मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ और ये लीजिए जनाब زمه پکې بالکل یو غټ شاپینګ مال دی ماشاءالله کنه
او مونږ چې کوم دی راغلي یو ګرځو پکې یقینو که ماشاءالله ریټونه چې کوم دی پاکستان ریټ دی پکې ډېر زیات ارزان او وختي مونږ دلته وکتو باقاعده پکې میوزیک ډانسینګ هر څه په دې شاپینګ مال کې کیږي او ښکلي ښکلي سامان هم دی پکې لیډیز دپاره میل دپاره او خو چا خبرو تاسو به غواړئ نښه چې مونږ ته یې راوړئ ځان سره دا راغوښتو کار به بالکل نه کوئ چا خبرو دا شي نه مې ډېر بدې شي چې مال یې راوړه مال یې راوړه که نه اکثر مونږ داسې چې څوک بهر ملک ته لاړ شي که نه هغه ته پته نه لګي چې هغه باندې به څه حالات دي خو بس مونږ ورته فلان کې شی او ډینګې شی راوړه خو مونږ خو په وزټ راغلي ټور جسټ ټو انجوی د کنټریز چې کوم دي دا مونږ انجوی کړو او بالکل دا وګوره پوکاڼې غوندې دي که نه چې کور له یو سایډه ډکېږي بیا که ګیس نه ډکې که نه چا خبرو ماشومان به ځان سره اوچت هم کړي ښه دا دومره غټې غټې هم پکې شته دی بیسمنټ دی بره دی کوم دوکانونه دي پکې غټ شاپینګ مال دی یقینو که دومره غټ شاپینګ مال چې حد یې نشته دی او دا کتی شي تاسو دا وګورئ دا د ماشومانو دپاره سپیشلي شرټس پکې ډېر ښکلي ښکلي شرټس دي خو بس دا ځینې پکې چا خبرو سم باټا ریټونه دي که نه او دا ځینې پکې بیا هم ګزاره کېږي مزه کوي که نه او که نه او ما باندې خړ کلر چې کوم میچنګ مې کوي باندې تیز کلرونه میچنګ کوي به مثلا ماشاءالله مخ هم داسې سور بلیږي لکه اوس ماشاءالله که نه ښایسته ښایسته لګېږي بس دی دا ویډیو فی الحال دومره بس ده دې کې چې کوم میوزیک چې کوم ډانسینګ راغلی دی مونږ باقاعده د هغې ویډیو کړې ده اب هم انشاءالله په یوټیوب باندې تاسو کتی شي بیا او شاپینګ مال ډېر غټ دی که مونږ په هر څومره وګرځو یقینو که 2 घंटे ویډیو پکې کم ځکه چې ډېر زیات غټ دی ملتے ہیں بریک کے بعد بند شو